سلامونه دوستانو، د اتوما پې له لارې یو غوره خبر ستاسو لپاره، یو ډېر بهترینه خبر دوستانو، هم د اتوما پې له لارې. اوس تاسو کولی شئ د اتوما پې اکاونټ په هره افغاني نمبر دوستانو جوړ کړئ. یعنې په هر افغاني نمبر ستاسو کولی شئ د اتوما پې له اکاونټ دوستانو جوړ کړئ. نو دا چې څنګه دوستانو جوړولی شو د افغانستان په ټولو نمبرونو، هغه که دوستانو اتوما وي یا سلام وي یا اتصالات وي، افغان بي سیم یا روشن وي دوستانو. نو په دغه مکملو نمبرو د اتوما پې اکاونټ دوستانو موږ تاسو جوړولی شو، بیا پیسې ورته رالیږلی شو، له هغې څخه دوستانو بیا موږ تاسو بیرته پیسې لیږلی شو. څنګه کېږي دوستانو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم دوستانو. ویډیو مه سکپ کړئ، او که زموږ چینل مو دوستانو سبسکرایب کړی نه وي نو راشئ زموږ د AFG ټابز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو، او زموږ ویډیوګانې له نورو ملګرو سره دوستانو شیر کوئ او لایک کوئ، تر څو هغوی هم له دغو څخه ګټه واخلي. دا چې اتوما پې اوس اعلان وکړ په 2026 کال کې چې اوس هر څوک کولی شي په 2026 کال کې دوستانو له دې وروسته د افغانستان په ټولو شمارو باندې، حق اتصالات وي، MTN وي، اتوما وي، نور وي دوستانو، په مکملو شمارو باندې د اتوما پې اکاونټ جوړولی شي. مخکې به صرف دغه اکاونټ چې و هغه په صرف په دغه اتوما نمبر باندې جوړېدل، یا دوستانو یعنې MTN نمبر باندې جوړېدلو. خو اوس دوی نوی اعلان کړی دی، اوس په هر نمبر تاسو کولی شئ په هر نمبر باندې دغه اکاونټ جوړ کړئ، په ټولو نمبرونو دوستانو جوړېږي او ویریفای کېږي او ګټه ترې واخلئ دوستانو. نو زموږ دغه ویډیوګانې در سره لایک کوئ، له نورو دوستانو سره هم شیر کوئ، تر څو هغوی هم له دغه ویډیوګانو څخه دوستانو ګټه واخلي. د دې لپاره به دوستانو تاسو لومړی لاړ شئ پلی سټور ته، او د پلی سټور په سرچ کې به دوستانو تاسو ولیکئ اتوما پې، صرف اتوما پې به دوستانو ولیکئ په پلی سټور سرچ کې. کله مو چې دوستانو اتوما پې ولیکل او دغه به تاسو ته داسې اپلیکیشن دوستانو راشي، تاسو به راشئ همدغه د اتوما پې دوستانو دغه اپلیکیشن چې کوم دی دغه به په خپل موبایل کې دوستانو را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دوستانو دغه را ډاونلوډ کړ نو اوس راځو دغه د اتوما پې دغه اکاونټ چې د دوستانو دغه اپلیکیشن را خلاصوو او په دې کې اکاونټ جوړوو، او په دې کې دوستانو برخې دي د پیسو اضافه کول دي دوستانو، او د بیل ادا کول دي دوستانو، یعنې تاسو له دې څخه بیل هم ادا کولی شئ، او دې ترڅنګ د ادا کولو لپاره یې سکین کړئ دوستانو. دغه سکین کول هم دي، دغه د دوی هغه سپارښتنې دي دوستانو چې موږ ستاسو ته یې کوي. نو راځو په دغه ګیټ سټارټ باندې دوستانو کلیک اخلو، او په دغه ځای کې هغه شماره ورکوو چې په کومه شماره تاسو غواړئ د اتوما پې اکاونټ دوستانو جوړ کړئ. نو زه مثلا راځم په دې کې د هغه شماره ورته ورکوم چې کوم یې اتوما پې اکاونټ دوستانو زه جوړوم. نو زه راځم همغه شماره په دغه ځای کې دوستانو ورکوم. ها دوستانو راځو، کله مو چې شماره ورکړه په دغه نیکسټ باندې دوستانو کلیک اخلو. نه پوهېږو چې دغه مشکل که ستاسو ته راغله نو تاسو به څه کوئ، لاندې خانه موږ د ښکارې په دغه خانه باندې به کلیک واخلو تر څو دغه ډکه شي، او را به شئ په دغه اګرې باندې به دوستانو کلیک واخلئ. نه پوهېږو ما لومړی کې چې وویل کار یې ځکه نه کولو. ښه راځو اوس دوستانو په نیکسټ باندې کلیک اخلو. اوس زموږ هغه شمارې ته یو کوډ ځي، کومه شماره چې ستاسو اوس په دغه ځای کې دوستانو ورکړه، نو لږ دوستانو ورته منتظر کېږو تر څو همدغې شمارې ته موږ ته دوستانو یو کوډ راشي. موږ ته یو 6 رقمي کوډ دوستانو راځو همغه 6 رقمي کوډ چې دی هغه راخلو، او په دغه ځای کې دغه کوډ دوستانو ورکوو. ښه کوډ مو چې کله دوستانو ورکړ، ستاسو لپاره دغه صفحه چې دی دغه کومه صفحه چې تاسو ته ښکاري دوستانو، دغه پروم د دغه ډکول ډېر زیات مهم دي دوستانو ستاسو لپاره، چې په ده کې لومړی چې دی هغه نوم دی، او دوم تخلص دی، او دریم د ID ټایپ دی دوستانو، او بیا د ID نمبر دی، او ډیټ اف برث دی دوستانو. نو دغه ستاسو لپاره ډېره مهمه دی. کله چې ستاسو یوه فورمه ډکوئ دوستانو، یا یو فورم کې یو ځای کې ثبت نام کوئ، په دغه سره نښانونه چې تاسو ته ښکاري دوستانو، دغه د ستوري نښانونه، دغه ډېر زیات ضروري به وي دوستانو. هغه څخه چې په دغه یا هغه فورم کې چې دغه د ستوري نښانونه راغلي وي دوستانو، هغه به ډېره زیاته مهمه وي ستاسو لپاره، هغه به تاسو په دقیق ډول دوستانو ډکه کړئ. نو زه هم راځم اوس دغه د خپلې کمپیوټري تذکرې مطابق دوستانو، یا کاغذي تذکرې مطابق، یا پاسپورټ هر څه مطابق نوم دوستانو په دغه ځای کې زه ورکوم، ځکه چې ستاسو بیا که چېرته تاسو بل موبایل کې دغه اکاونټ راخلاصوئ چې یو توری م غلط وي هم دوستانو اکاونټ ستاسو لپاره نه راخلاصېږي. زه مثلا راځم دوستانو دلته لومړي سر کې نوم ورکوم، او په دوهم کې دوستانو خپل تخلص ورته لیکم.
او په دریم کې دوستانو دلته موږ ته راځي آی ډي ټایپ د دوستانو او په دې کې د ان آی سی معنا څه او ای ان آی سی معنا څه دوستانو. ان آی سی تاسو کولی شئ په کاغذي تصګیره په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او ای ان آی سی کولی شئ په الکترونیکي تصګیره دوستانو کولی شئ تاسو په دې کې اکاونټ د ځان لپاره دوستانو جوړ کړئ. ښه دوستانو په دې کې نور هم دي چې ستاسو لپاره کسان وي د ډرایوینګ لایسنس دی، پاسپورټ دی او ای پاسپورټ دی دوستانو، سکیل سیکیورټي نمبر دی دوستانو، ادر دی، همداشانتې نور هم دوستانو تاسو لپاره لاندې ښکاري. خو زموږ صرف کار چې وي هغه د کاغذي تصګیرې او الکترونیکي تصګیرې سره وي دوستانو، چې ډېری ملګري بیا په ډرایوینګ لایسنس هم جوړوي ترڅنګ په پاسپورټ یې هم جوړوي. خو زه راځم دوستانو په دغه دوهم الکترونیکي تصګیره باندې کلیک ورته اخلم او کله انسان په دې باندې کلیک ورته واخیستلو اوس ماته دلته وایي چې تاسو د آی ډي نمبر دوستانو ورکئ د خپلې الکترونیکي تصګیرې هغه شماره چې کومه وي دوستانو تاسو به راشئ هماغه شماره به په دقیق ډول په دغه فورم کې دوستانو په دغه ځای کې تاسو ورته ورسوئ. نو زه مثلا دوستانو راځم د خپلې الکترونیکي تصګیرې هغه شماره چې کومه دی هغه په دغه ځای کې دوستانو ورته رسوم. ښه دوستانو کله مو چې دغه ورته ورسوله او په دې کې تاسو نه لاندې غواړئ دغه ډیټ اف برث دوستانو تاسو په د زیږېدو نیټه بالکل دقیقه ورکوئ چې بیخي دوستانو غلطه نه وي. که تاسو د خپله زیږېدو نیټه نه وي معلومه تاسو کاغذي تصګیرې نه هم دوستانو معلومولی شئ په کمپیوټري تصګیرې کې خو هسې هم دوستانو په خپله لیکل شوي وي. خو تاسو ته که نه وي معلومه تاسو کولی شئ بیا د کاغذي تصګیرې نه دوستانو دغه د زیږېدو نیټه چې دی هغه ورته معلومه کړئ. نو زیږېدو نیټه مو چې کله دوستانو د کاغذي تصګیرې نه ورته معلومه کړه په دغه ځای کې باید تاسو هغه دقیق ډول باندې ولیکئ. نو ما هم دوستانو دغه دی دغه ورته ولیکلو راځم په اوکې باندې دوستانو کلیک اخلم. دغه پر ما موږ مکمله بشپړه شوه په دقیق ډول خپل نوم په دقیق ډول خپل تخلص او تصګیرې انتخاب الکترونیکي وي یا پاسپورټ وي یا کاغذي تصګیره وي او د ترڅنګ د تصګیرې شماره او د دې ترڅنګ زیږېدو نیټه. راځو په کمپرم باندې دوستانو کلیک اخلو. ښه دلته زه راځم د فکر کوم د الکترونیکي تصګیرې مکمل نمبر تاسو نه غواړي. د الکترونیکي تصګیرې مکمل نمبر به دوستانو تاسو څنګه ورکوئ کوم کال کې چې تاسو جوړه کړې وي هماغه هر څه هلته په تصګیره کې دوستانو لیکل شوي وي. نو زه راځم مکمله نمبر چې کوم دی هغه دلته دوستانو ورکوم د الکترونیکي تصګیرې چې بیا له موږ څخه کومه تېروتنه دوستانو پکې ونه شي. ښه راځم اوس په کمفر باندې دوستانو کلیک اخلم او په دغه ځای کې دوستانو دغه څخه ستاسو ته شاید په سکرین کې ښکاره نه شي ځکه چې دا مخفي دی او پټه ده. ستاسو ته یو دوستانو دوی یو په پارسي باندې یو پیغام رالیږي. ښه په پارسي دوستانو تاسو لپاره به دغه شمارې ته یو پیغام رالیږي. په هغه شماره کې ستاسو لپاره یو 15 رقمي کوډ دوستانو لیکلی وي چې هغه به تاسو راخلی په دغه لومړی خانه کې به همغه کوډ دوستانو ورکوئ. هغه 15 رقمي کوډ چې کوم نه دوستانو هغه به تاسو په همدغه خانه کې ورکوئ او په د بله دوهمه خانه کې به دوستانو تاسو دلته انپوټ نیو کوډ دوستانو تاسو به یو نوی کوډ تاسو ځان لپاره دوستانو انتخاب کړئ. هغه کوډ به تاسو همدلته دوستانو ورکئ. نو زه مثلا راځم او بیا به راشئ همغه کوډ به دوستانو په دغه درېیمه خانه کې کمپرم نیو دوستانو پین په دې باندې به کلیک واخلئ او په دې کې به تاسو دوستانو ورته انتخاب کړئ او کله مو چې دوستانو ورته انتخاب کو نو له دې څخه نه سکرین شاټ دوستانو کار کوي او هېڅ هم کار ترې نه کوي. نو دغه به تاسو څه کوئ دوستانو دغه به تاسو در سره یاداشت ساتئ او تاسو سره به دوستانو په موبایل کې بالکل موجود وي. نو زه مثلا دوستانو راځم دغه دواړه کوټونه مې دوستانو ورته ورکړ دغه باید تاسو سره په موبایل کې په دقیق ډول دوستانو در سره ولیکئ. نو ځکه چې دغه ستاسو نه بیا باید دوستانو ورک نه شي که تاسو څخه ورک شول نو بیا دغه اکاونټ تاسو نه شئ راخلاصولی ځکه چې دغه بیا ډېر زیات مشکلیږي ستاسو لپاره. دغه ډېر زیات مخیم دي. په لومړۍ خانه کې هغه پین کوډ دوستانو چې تاسو ته په یو میسیج کې راځي چې په هغه میسیج په فارسي دوستانو لیکل شوی وي نو هغه میسیج کې به دوستانو تاسو کولی شئ په بل موبایل کې را دې څخه یو تصویر وباسئ ځکه چې بیا ستاسو لپاره هغه موبایل کې وساتئ. نو په دوهمه خانه کې دوستانو انپوټ نیو پین کوډ دوستانو ورکوئ او 15 په درېیمه خانه کې هم کمپرم نیو پین کوډ دوستانو هغه کوډ چې په دوهمه خانه کې مو ورکړی دی هغه په درېیمه کې هم دوستانو تاسو باید ورته ورکوئ. راځو بیا په کمپرم باندې دوستانو کلیک اخلو. دوستانو
او تاسو ته یوه خبره کوم تاسو چې کله پین کوډ ورکوئ دوستانو یو عدد یا یو خور باید د 2 ځلې تاسو دوستانو ورنه کوئ ځکه چې هغه بیا دوی نه اخلي نو هر خور به دوستانو تاسو یو ځل ورکوئ نو یو ځل دوستانو بیا اخلي. دوستانو زموږ په دې کې دوستانو اکاونټ جوړ شو او بعضې وخت دوستانو که کار چېرته تاسو لپاره نه کولو تاسو بیا داسې کوئ چې دغه کوډ کله دوستانو اکسپایر شي نو ژر ژر دغه مکمل معلومات ورکړئ. ما نه لږه ویډیو څه نه څه اوږده شو په همدې خاطر باندې کار ونه کړو ښه نو ماته دوستانو یو میسیج راغی وایي ستاسو اکاونټ چې دغه په بریالیتوب سره په اتوما پې کې دوستانو بالکل جوړ شولو. نو دا دوستانو زموږ اکاونټ دی هغه په اتوما پې کې دوستانو جوړ شول. تاسو کتلی شئ دغه زموږ د اتوما پې اکاونټ دی دوستانو نو مونږ تاسو دې ته پیسې هم ترانسفر کولی شو له دې څخه یې زیلوټ هم کولی شو موبایل ته هم لیږلی شو او دې تر څنګ دوستانو بانکونه د هر سیستم چې په دې کې وي دوستانو هغه مکمل مونږ تاسو کولی شو په دغه کې. نو زموږ اکاونټ چې دوستانو هغه په دې کې جوړ شو زموږ دغه ویډیو چې په همدې اساس به دوستانو چې څنګه کولی شو په اتوما پې کې اکاونټ دوستانو جوړ کړو خو لږ ویډیو څه نه څه اوږده شوه خو دغه مې دقیق معلومات تاسو لپاره را درکړل په دغه ویډیو کې. نو نور دوستانو تاسو پکې خپله کار کوئ پیسې ورته لیږلی را لیږلی شي هر څه په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ. ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره